په هر مسلمان څه ناڅه تکلیف شته. تاسو ټول چې ناست یې سره زما نو څه ناڅه پریشاني او تکلیف هر چاته شته. چاته به د بدن تکلیف وي، چاته به د مال تکلیف وي، د چا به بچې ناجوړی، د چا به ښځه ناجوړی، چاته به مالي مشکلات دي، چاته به د ګاونډ د تکلیفونه او مشکلات دي، چاته به د تنخوا مشکلات دي، چاته به د افسر مشکلات دي. نو مشکلات هر چاته راځي. دا دنیا د جنت نه دی. یو جنت هغه دی چې په هغې کې تکلیف بني، جنت هغه دی چې هغې کې مشکل بني، جنت هغې ته وي چې هغې کې به همیشه خوشحالي وي. چې دنیا وي که نه نو تکلیف په خامخا یې، چې هېڅ تکلیف هم نه نو بوډاوالی خواړو چاته تللی نه دی. دا ملا به دې خامخا راټیټېږي، دا به خامخا راکږي، دې نه خو نشي بچ کېدی. یو بوډا سړی په لاره روان و، ملا یې ټیټه وه، نو د ماشومانو پورې خندل. نو ماشومان ورته وي ماشومان قربانګاري شیطانانې. نو هغه یو ماشوم ورته بابا وي دا لیندرې په څو اغوښتې را. ملا یې لکه د لینده راغونډه شوې وه که نه، راکونټې شوې وه لکه د لینده په شانتې. نو ماشوم ورته وي بابا وي لیندرې په څو اغوښتې را. نو بابا ورته وي بچې چې زما وخت له راورسې خیراتي به یې والی، چې زما وخت له راورسې بې پیسو به درته میلو شي، دا ملا به دې رالینده شي خیراتي به یې والی. نو چې بل هېڅ هم دی نو بوډاوالی غواړو چاته تللی نه دی. او قرآن کې الله وایي لکې لا یعلم بعد علم شیئا، داسې وخت ته سړی ورسېږي چې د ډېرې لویې تجربې نه پس، د ډېرې لویې پوهې نه پس ګډې وډې وي پیسې هم نه خبر. او د داسې بوډاوالي نه دې خدای موږ له امان راکړي. نو دنیا کې تکلیف لازماً شته، بچ کېږي ترې نه، خفګان خامخا شته، بچ کېږي ترې نه. خو د آیت او د دې صورت نه معلومیږي چې د خدای نعمتونه د اول ځان ته رامخکې کړه. ولې الله رسول الله مبارک د خپل نعمتونه پیش کوي. یاره ما باندې خو ظالم تېره شوې ده، یاره ما له خو خدای بچي هم راکړی وي، یاره ما له خو خدای روغ صحت هم راکړی و، ما له خو خدای دوه سترګې هم راکړې وې، ما له خو خدای ژبه هم راکړې وه، ما له خو خپې هم راکړې وې، ما له خو یې د 80 کاله ژوند له ډوډۍ هم راکړه، د 80 کاله راله اوبه هم راکړې، مېلمنو انتظام یې مو که د ښځې او د بچو یې هم راله وکړو. نو په دې به تا ته تسلي میلو شي. الم نشرح لك صدرك، رسول الله مبارک ته الله دغه احسانات یو څو ور مخکې کوي. نو بیا به څه وی؟ بیا به وی چې هو الله پیغمبر مبارک ته فرمایي چې د یو تکلیف سره دوه راحتې. او بیا چې کله لمونځ وکړې الله چلم درته ښایي، نو تکلیف راوستونکی الله او لرې کوونکی الله. نو بیا به خدای ته سوال وکړي اذا فرغت فانصب والى ربک فرغب، خدای ته ځان وکړوه، الله ته مایل شه. ولې تکلیف راوستونکی وی الله تا راوستې نو ته به یې لرګې، پریشاني تا راوستې را الله ته به یې لرګې. دا رور، دا خور، دا مور، دا ښځه، دا بچې تا ناجوړه کړې دی او خدای ته به دې بیماري درکې د علاج. اوس یو مثال درته ښیي. حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې لوی شو، ماشوم، او خلکو به یې ډېر لوی قدر کو، خلکو به یې ډېر احترام او عزت کو. ولې به یې خلکو قدر کو؟ ځکه فرعون په زویوالۍ نیولی او ډېره زیاته مینه یې پرې کوله. او د فرعون ښځه بیبي آسیې هغې خو ورسره ډېر محبت کو او دونه مینه یې ورسره کوله چې په کومه ورځ دوی موسی علیه السلام ومونته او اعلان یې وکړه چې دا زما زوی دی، نو 400 غلامان وینځې آزاد کړل. د موسی علیه السلام د پیغمبر د برکت نه چې څنګه موسی علیه السلام د فرعون کور ته ورسېد، د دشمن کور ته، نو د هغه د برکت نه خدای 400 انسانانو ته ازادي میلاو کړه. دونه مینه یې ورسره کوله، محبت یې کو، نو چې دوی به بار هم ګرځېده نو چې غږ نشو کولی. خلکو به یې قدر کو، عزت یې کو، ځکه فرعون د هغې یوازې بادشاه نو، فرعون ته به یې خدای وي. په لاره کې یو ځل په یو میدان کې 2 کسه په جګړه دي. د فرعون د قوم د موسی علیه السلام په قوم به ظلمونه کول. نو دغه د فرعون د قوم سړی د موسی علیه السلام د قوم په سړي ظلم کوي، زیاتې کوي، وهي یې ټکوي یې. هغه هلک ته خو پته وه چې دا په موسی د فرعون زوی دی، مثلا فرعون په زویوالۍ نیولی دی، خو زموږ د قوم خو دی که نه. نو چې موسی علیه السلام یې ولیده نو هغه بني اسرائیل د موسی علیه السلام د قوم سړي ډاډه شو، موسی راشه دا سړی مې وی او خلاص مې کتې.
موسی علیه السلام راغی هغه سړي ته یې ویل دا ظلم ولې کې دا دومره پاڼ دي وړي شي چې ته یې ورته په سر کې دا خو ته ظلم کې زیاتې وکې دوی به اصل کې د موسی علیه السلام په قوم ظلمونه کول د دې بني اسرائیلو زیاتي به یې ورسره کول نو هغه سړی ډاډه و هغه وی دا خو زما نوکر دی او خامخا به یې وړي نو موسی علیه السلام فطري ته ور لږ غوسه ناک و فوکذبو څوک یې اوچت کو وی ښه لا نخرې دې بیا یې شروع کړې خو چې څوک یې سینګ ورکړه هغه د فرعون قومي په ځمکه پرېوت او ساتې ووت یو څوک سره دې څه ووت دې وخت کې لا پیغمبر نه دی خو د پیغمبر مقدمات د پیغمبر لا موجود دي د یو پیغمبر طاقت د 40 جنتیانو برابري او د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی نو د پیغمبر طاقت د 400 ځوانانو دی د بوډاګانو نه د مضبوطو ځوانانو د 400 دی وجه نه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی په مکه کې وی ته پیغمبر یې وی وی مو خو اورېدلي چې د پیغمبر لوی طاقت وی ما له په کبډي راشي هغه داسې پهلوان و چې هغه به فارس ته ورون ته جنګېده به او چا راپرځولې نو ما له په کبډي راشه اوس به دې پته ولګي که پیغمبر یې خو ما به راوپرځې او که پیغمبر ما راوپرځولې نو پیغمبر به نه حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره څه وکړمه دا خو اوس که زه په پرزونو ورځم نو آخر پیغمبر به په پرزونو خلکو نه په کبړو به ورځي اوس زه مې دی مثلا او سپینګیرې ما او ما ته یو سړي وي چې را میدان ته چې په کبړي راشه نو زه دا خو ما له شرم دی رسوایي ده یا خدای ده سره او ټولو خلکو لاسونه پړقول شروع کړل چې اوس به یې پته لګي او هغه ګوره پهلوان یو لوی تیز وجود یې لرو او طاقتمن هغه به چې ټوپ ورکړو په سړي به یې سانټی اړولي وجود هم طاقتمنو حضور پاک مجبوره شو خدای که انکار کوم خو اوس وایي به چې دا خو دروغجن پیغمبر دی که کبډي کوم خو مې شرم دی بهر کې به وایي زه چې نه مې پرېږدې را دې خوښ چې دواړه سره ور مخامخ شو نبي علیه السلام چې دا خپل لاس د هغه لاس ته مخامخ کړ او یو بوډېلی غوندې دیکه یې ورکړه خو د 400 ځوانانو دیکه وه په سړي سانټی وړېدې او دا چغې والې هلته ورسېده او په دې سانټو کې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان یې راوړه چا ابوجهل ورته وی دا دې څه کرتب وکړه وی قسم په خدای کې انساني زوري انساني زور نه دی دا بل شان زور دی زه موسی علیه نو دا مې ځکه ووایي چې که ته وایې چې یو سوک کې سړی مړ شو نو سوک بویا او زما سوک جدا دی د بشیر جان سوک جدا دی که د دې لس سوکه بوامه نو اسم نه او که بشیر جان د له اصل معمولي غوندې م دا لاس ضروري نو زما په خیال چې په قبر کې به دا انکیر منکیر والو ته بیا جت نه وي دا انکیر منکیر مې ستاسو په ژبه ووایي دا نکیر منکر دی نکیر منکر بهر کې زما ورونو خبره مې دې پورې کوله چې موسی علیه السلام سوک ورکړه سړی مړ شو اوس یو خدای ته پته ده یو هغه د موسی علیه السلام قومي ته پته ده یو موسی علیه السلام ته پته ده بل څوک نه دي خبر هغه مړ شو هلکه سړی چا وجلی دی څوک غږ نه کوي هلکه دا سړی چا مړ کړ دا چا وجلی دی تحقیق شروع دی خو لا پته نشته سار له هغه د موسی علیه السلام قومي بل سره په جګړه دی دیکھي موسی علیه السلام ولیده وی راشه که نه دا سړی را سره په جګړه دی هغه خو وی راشه بس سم چل دی یو له به سوک ورکوي یو بس مري به چې موسی علیه السلام ورغی ورته یې وی دا سړی را باندې ظلم کوي بس موسی علیه السلام ورته سوک نه اخو پوه شو ورته یې وی دا څه کوې موسی ما وجنې اوسه او هغه سړي چې ورته اواز کو د هغه د خولې نه م غلطه ووته هغه وی راشه که نه څنګه چې هغه پرون دې راله سړی برابر کړی و راشه دا م راله برابر کړه بس هغه پوه شو چې دا پرونی سړی خو ده وجلی دی وی ښه یو د پرون وجو یو اوس ما وجلی خبره ورسېدله فرعون ته چې پرونی خو ده وجلی و موسی علیه السلام او فرعون پوه شو چې ما کوم خوب لیدلی و چې کوم هلک به د ما نه بادشاهي اخلي او زما د بادشاهۍ د زوال به ګرځي بس دا هم دغه هلک دا موسی دی چې دا مونږ لوی کړ 13 کالو ته تقریبا عمر نږدې و
بس هغې فرعون میټینګ راوغوښت یا لکه ماشوم مې لوی که 30 کاله مې ځان سره وساتو او زه خو پېښه کېږم چې دا همدا هلک دی یو یې مړ که بل یې ووجه خو خبره راس ښکاره شو او ده سره څوک و به ټولو ویې صاحب وجلی پکار دی دا موسی مړ که بس ماشوم مې لوی کړی بی بی اسیې وې داسې کې رکوټ یې لوی کړی دی وایي بس که ماشوم دی او که رکوټ دی خو زمونږ جنجال همده نه جوړېږي دې وجه بس فیصله کابینې په دې وکړه چې دې وجل پکار دی یو سړی داسې شاټ کټ کې راتاو شو موسی علیه السلام له او ورته وی ای موسی ستا متعلق مشوره وکړه وجنې دی پې وباسه ما دله پټه اطلاع راوړه پې وباسه بس موسی علیه السلام دغه ځای نه فخرج خایفا یترقب د مصر نه ووت لاړ پوځي او پیاده مزل یې شروع کړې او مدین ته ورسېد مصر نه مدین ډېر لرې اوس تکلیف شروع شو ګر هغه موسی چې د فرعون کور کې لوی شو هغه موسی علیه السلام چې د فرعون و د خپل زوی ویلي و هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ښځې و د خپل زوی ویلي و هغه موسی علیه السلام چې پروټوکول به ورته میلاوېده هغه موسی علیه السلام چې نه یادمنتوب یې تېر کړ هغه موسی علیه السلام چې نه یخ ولیدل نه ګرم ولیدل هغه موسی علیه السلام چې خشته جامې او ښکلې اعلی او خشته خوراکونه او میوې به یې خوړې بس هغه اوس پیاده روان شو منډې دي چې خدایه څه به کوم اوسه مدین ته ورسېد تکلیف بېلو شو ګرمي ده شپې اوښ شوې په لاره کړاو دی مور پاتې شوه رور پاتې شو ولې سر اوس بچ کومه چې مدین ته ورسېد ډېر زیات ستړی و څو ولې شپې یې پیاده مزلې وې فرعون نه خو خلاص شو نو چې مدین ته ورسېد نو هلته یو کلي و د هغه کلي نه خلکو څاروي راوستي څاروي سېرابول موسی علیه السلام یو غاړې ته کېناسته او الله ته یې لاس اوچت کړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا زه ستا خیر ته محتاج یم ګوره چې تکلیف راکړي نو بیا به الله ته چغه وې موسی علیه السلام نه وروسته پیغمبر جوړېږي لیکن محتاجه الله ته دی ای زما ربه چې ته کوم خیر او کومه خوشحالي م راکړې نو زه داریا محتاج یم دا راته نه وې به خو زه راله راکړه خدای ما زه محتاج یم ګوره اذا فرغت الى ربک فرغب خدای ته تکلیف راشي نو شاته به مو مایل کېږو الله ته ویل الله نه بل څوک لر کولی شي نه ډاکټر به د علاج کوي خو چې دا ډاکټر په لاس کې او په دارو کې دله شفا الله دی اچولې نو دا ډاکټر به د مرګ نه څوک بچ کوي ځه د دې ډاکټر دا بیماري به څوک جوړوي نو علاج سنت ته کې به ډاکټري دم تعویز درود لیکن یقین به په الله ساتئ چې خدای جوړونکی دی الله دا ډاکټر په دې لاس کې شفا تا چې خدای په دې دارو کې شفا به تا چې نو زمونږ باباجي دی الله وبخي هغه به وې 3 کاره کوي یو علاج کوي سنت دی او دویم خیرات کوي لږ او دریم دم ورسره م استعمالوي دا 3 واړه یو ځای کې نو الله به فایده ورکړي بهر کیفو ډېر ستړی دی او سر ته څادر کېښود او دی غریب سم لاسته او د دنیا خلک دی هغه کلین وګوري په دې بعد علاقو کې اوبه ترخی وي او یا اوبه ډېرې ژورې نو یو شریک وي د هغې نه خلک اوبه په منګو کې موړي او څاروي هم ترې سیراب کوي څوک بخار سیراب کړي ځان ته اوبه راوباسي څوک ګډې چیرې څوک منګي خلک لاړل یو 2 جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان هغې سره ګډې چیلې دي او هغه ګډې چیلې افوا کوي د دې خلکو نه ځان لکوي چې خلک لاړل هغوی هغه تیږه راواخېسته او د کوي په سر یې کېښوده هغه غټه تیږه وه لږ 12 کسانو به پس ایښوده یو کس به نه شو ایښودی او برقه به دونه غټه وه چې 15 کسانو په شریکه به رایسته په دې حوض کې څه لږې غوندې اوبه پاتې وې هغې د جینکو ته پرېښودې او ظالمانو د دوی په سر غټه تیږه کېښوده او لاړل موسی علیه السلام هغه جینکو ته وی ما فتمه کومه تاسو دلته څه ته ولاړ یې وی مونږ به هله ګډې چیلې سیرابو چې دا سړي لاړ شي حتی یصدر الرعاء مونږ د سړو سره یو ځای نه کوو دا سړي دي پردي دي او حیاناکې وي چې دوی لاړ شي هغې نه پس به مونږه دا خپلې ګډې چیلې اوبه کوو
دې سره نه کوم مونږ یو دی هغې خو تیږه کېښوده لاړل چې دې دیواله له لږې غوندې اوبې به له په ډنډوکو بنډوکو کې پرېښې وې موسی علیه السلام ورته وې پورېږه زه دله اوبه راوباسم خو پیغمبري طاقت دی وروسته پیغمبر جوړېږي مقدمات موجود دي تیږه په خپل لاس اوچته کړه او اخوی کړه او هغه ګڼو کسانو چې کومه بورقه ستا هغې ونښته او اوبه راوباسي او بار ډنډونو کې اچوي په حوضونو کې جینکو وې خدای دا څنګه انسان دی هغه بورقه چې لس اته کسان یې راوباسي په یو کس یې راوباسي هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به اخوا کولو د یو عادي کس اوچته کړه او حیوانات هم دې مونږ ته ګوریم نه ګډ جینکو ګډه چیلیقې مضبوطې څېراب کړې نور که د په نسبت یې زیاتې اوبه وله ورکړې او لاړې او موسی علیه السلام هم حقه د تیږې پس باندې تیږه کېښوده او سملس ډډې وله ستړې دی او الله نه هم حقه سوال کوي ګوره نیکي یې وکړه نیکۍ نه پس بیا سوال کوي یا الله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ستا هر قسمه خیر ته زه محتاج یم چې کوم خیر راکړې نو خدای زه ورته محتاج یم دا نه ویم چې دا خیر راکړه دا راکړه دا راکړه خو زما خدایه مدد وکړه په سلګونو میله مزل مې وکړه په زرګاو او مدین ته دلته رالمه او کور پاتې مور پاتې قوم پاتې هر څه پاتې وجلې مې دلته رالم سملاس جنکۍ لاړې پلار له جنکۍ څوک وې د حضرت شعیب علیه السلام لوڼه وې د پیغمبر هغه له لاړې بابا یو هلک دی او مسافر معلومیږي او ډېر عجز دی غریب دی او بې کسه بې څوکه معلومیږي ډېر پریشان او ستړی دی او بابا دقسې مونږ له ډېر طاقتمن هم دی مونږ له اوبه راوویستې ګډه چیلی سیراب کړې نو بابا ډېر غریب دی ما مونږ سره یې ښېګړه وکړه وی بچي ورشه راولې شعیب علیه السلام لور لاړه ورپسې چې لاړه نو شعیب علیه هغه جینۍ د موسی علیه السلام ته وایي ان ابي یدعوکه بابا مې دې غواړي چې تا مونږ ته کومې اوبه راوویستې د هغې مزدوري درکوي مونږ له دې ګډې چیلې اوبه کړئ مزدوري درکوي څنګه دی اجرک ما تقیت لنا دی که څنګه دی تا له مزدوري درکوي دا د ګډو چیلو د سیراب لږ غوندې بابا مې دې غواړي موسی علیه السلام غریب هم دا اوس بالا ګوري چې ته سر سوري تک وی ښه جینۍ ته مخکې د موسی علیه السلام ورپسې شو چې باد راځي د جینۍ دا پرتوګ لټوي نه دا نلۍ یې لاندې ښکاري نو موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای اورکې شاته شه نو ما په نظر په تا باندې لګي نو ما له د شاته نه اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه او جینۍ خو پوه شوه چې دا هلک خو ډېر ایماندار هم دی یوازې طاقتمن نه دی ما وی صرف طاقتمن دی طاقت یې شته دا سړی خو ډېر حیاناک دی ډېر ایماندار دی ګوره ما ته ګوري دا خو هسې بېرته پردو ښځو ته ګوري او دی خو ما له د شا نه وه ما ته وي شاته مې شه خیر په لاره تلل شعیب علیه السلام له ورغی دا جینۍ شعیب علیه السلام ته وایي دا سړی دی ده مونږ له ګډې چیلی سیراب کړئ وی ښه بچی د کم دی نه راغلی څوک یې موسی علیه السلام ورته ټوله قصه وکړه دقسې د فرعون چل مې وکړه ما خو سوک ورکړو سړی مې وجې نه مړ شو هغه اطلاع ورسېده او زما متعلق یې سمن جاري کړه زما متعلق یې فیصله وکړه اشتهاري مجرم چې د ملک او موسی علیه السلام چې کله روزي څه وایي الله چې کله روزي هم د خدای نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین ای ربا د دې ظالمانو نه مې خلاص کا چې روزي هم سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین خدای ظالمانو نه مې خلاص کا او چې رسي نو بیا د خدای نه سوال کوي ګوره تکلیف وخت کې به د خدای نه هر وخت سوال کوي دا به نه وي بعضې خلک وي یاره ما خو ډېر سوالونه وکړل نه پوره کېږي نو څه خدای سره جنګ کولی شي خیر دی کوه 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 والله به پوره کړي دا ورته څه وایي وی فکر مه کوه نجوت من القوم الظالمین ته خدای د هغې نه بچ کړې ښه هېڅ فکر چې ونه کړې هېڅ پام چې ونه کړې
دلته د فرعون بادشاه نشته، نه دلته د هغه لښکر شته، نه دلته هغه را رسېدي. هېڅ فکر کې ونه. جنۍ پلار ته یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوي الامین. وی بابا دا ځان سره مزدور کې نه، د مزدور کې دوه صفته پکار دي، یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې دی. نو دا طاقتمن هم دی، هغه برقه چې اتولسو برستا په یو کس یې راوویست، او هغه تیږه چې اتولسو اوچتولو ښکته کوله به نو په یو کس یې اوچته کړه. نو یو خو دا طاقتمن هم، او بل دا هلک ډېر ښه سړی هم دی، خیانتګر نه دی. تا سره خیانت مختلف قسمونه دي. ولې په لاره یې زه وروسته کړم نه ما خپو ته یې نه کتل. نو چې په لاره ته نه وې او د ما سره خیانت ونه کو، د ما خپو ته یې ونه کتل، نو هېڅ فکر چې ونه کې تا سره به دې هېڅ خیانت نه کوي، نه به دې مال کې خیانت کوي، نه به دې بیبي کې خیانت کوي، او نه به دې په لوڼو کې خیانت کوي. هېڅ فکر چې ونه کوي. شعیب علیه السلام پیغمبر دی، پیغمبر ته کشف کېږي، پیغمبر ته وحی کېږي. شعیب علیه السلام فوراً موسی علیه السلام ته وایي موسی یو کار نه کې، ما سره نوکري نه کې، که اته کاله دې ما سره نوکري وکړه نو یو لور به درکړم، او که لس دې را سره پوره کړې نو ستا احسان به وي. خو اته کاله که دې ما سره نوکري وکړه لور به درکړم. که لس شو ډېره ښه ده. موسی علیه السلام ورته وایي بس ټیک ده، الله علی ما نقول وکیل، زما او ستا منځ کې خدای. وشوه خبره. الله په دې کې حکمت دی. هلته تکلیف ورسېد او د فرعون ظالم په محل کې لوېده، هغه فرعون چې د خدایۍ دعوې کړې وه. دلته الله د شعیب علیه السلام پیغمبر کور ته راوسته. د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور ته راوست. هغه کور چې هغې کې د فرعون د خدایۍ دعوه کوي، نو الله راوست هغه چاله چې د خدای نیاز بین دی، شعیب علیه السلام. هلته خدای راوست، ټیکانه میلاو شوه. خو تکلیف بیا هم شته که نه؟ اته کاله کې بعض علما وایي چې نه، لس کاله یې پوره کړل. چې پوره یې کړل لور یې ورته په نکاح کړه، او هغه لور یې په نکاح کړه چې چا یې سفارش کړی چې دا سره مزدور کړه. او شعیب علیه السلام والا خپلې لوڼه خپلې ګډې چیلې هم ورکړې چې هم بچې دا ستا شوې، او یې ځه ورشه بچې په دا ګډې چیلې بوځه، او زه اوس لس کاله د تېر شوي دي، نو که ته خپلې مور له ځې نو اوس تا څوک نه پېژني، ځای لاړ شه اوس، تا چا ته ځان مه ښایه، خپلې مور سره به ملاقات مو کې، رور به مو ووینئ، او راځه اوس بس اوس لس کاله تا څوک څه پېژني چې ته ځان نه ښیې. او زه ورشي یو کونټۍ دننه پرته ده راواله، دننه کونټۍ پرتې دي، ولې چې دې ګډو چیلو پې د پاڼې ماڼې پې راغورځې، ګډو چیلو والا ته د کونټۍ ډېر ضرورت ښکلکي ته، نو چې ګډې چیلې د پاڼې پې راغورځې ورشه، چې ورغې کونټۍ راوړه، وی دا مې راواغېسته، وی دا کېده بله راواله، یې کېښوده او بلې تیلا کې چې راویسته بیا هغه وه، وی تا ته ما ونه وی چې دا کېده بله راوان، هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته، چې بله یې راواغېسته چې راغې بیا هم هغه وه، چې څو ځله یې دا وکړ وی ښځه بس دا ستا په قسمت ده. دا ولې؟ وی دا هغه کونټۍ ده چې آدم علیه السلام د جنت د ځان سره کوم لس څیزونه راوړي، یو پکې دا وه، دا ما ته رسېدلې وه، بس دا ستا په قسمت ته وړه ځان سره. بیبي ورسره ده او په لاره را روان دی، چې په لاره را روان دی یو ځای کې پې شپه راغله، زلزل د طوفان دی، او دغه علاقه چې دا کوم ځای کې پې طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي، د کوهي تور خوا ده. او اتفاق دا دی چې دې وخت کې د موسی علیه السلام بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو. الله دا خو دش بیابان دی، ابه څه کوو، دا خو دش بیابان دی خدایه، او باران دی او څاڅکي دي، او د دې ښځې مې ماشوم کېږي، دې سره څوک دې له اوس ګرم خوراک پکار دی، ګرمایش وله پکار دی. یو لرې ځای کې رڼا ولیده، نو رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې ګوري،
نو دوی ورځمه ښځې ته وایي زه ورځمه او دا اور بلیږي نو تا له یو شولټی راوړو ته سکاره ماره شغله در راوړو چې دلته راته اور بل کم چې لکه ګرمه شي ښځه ورته وایي موسی دا علاقه موږ ته معلومه ده دلته ماران ډېر زیات دا کونټی ځان سره واخله او دا پیپڼۍ دې پخپو کړه هسې نه چې د مار دله ټک درنه کړي او کونټی وان موسی علیه السلام کونټی لاس کې واخیست پڼۍ پخپو کړئ ورغی چې ورغی یو اونه ده او په هغې اونه کې اور بلیږي ده ته داسې محسوسېده چې اور بلیږي ګیا یا څه شی راواخېسته لاس کې د خشاک یو شوړه یو شوړی راواخېسته او هغې ته یې داسې ور نږدې کړه خو چې دې نږدې کوي هغه ترې بره کېږي چې دې نږدې کوي بره کېږي او تو نه کوي او داسې حسن دی پکې چې حیران شم چې خدای دا څه مسله ده په دې سوچ کې دی چې اواز ورته وشو ای موسی انی انا ربک زه ستا رب یم ښه ستا رب یم زه اور نه یم فاخلعنا علیک پڼې وبس انک بالواد المقدس ته چې کوم ځای ولاړې نن په مقدس مکه د دې نه پاک ځای بل نشته او د دې نوم طوا دی وادي طوا هلته ورته بیبي وي وی پاڼۍ پخپو کا مار لړم دی ونه خوري نو په اسبابو اعتماد شو دلته چې الله سره میلو شو نو د الله خوا کې اسباب کار نه ورکوي لرې که پاڼۍ د ادب هم تا تقاضا ده انک بالواد المقدس او د دې واد نوم طوا ده او چې وی انی انا ربک نو زما او د خدای د خبرو منځ کې فرق دی زه خدای په خوله کو خبرې په خوله کومه او زما خبرې چې ته اورې په غوږ به اورې او د یو طرف نه به اورې او د الله خبرې به د هر طرف نه اورې او د الله خبرې به یوازې په غوږ نه اورې په هر اندام به اورې یعنې انته یا رب ربه کم دی که یو خوا مخړی که د بل خوا مخړی الله ورته وی دا کونټی دی وغورځه الله ورته وی تل راله ما نبوت درکړو پیغمبري مې درکړه ځه فرعون ته چې کوم دی دشمن دی هلته ځه هغه ته نصیحت وکړو په نرمۍ لاول پرېږه په نرم سختي ورسره خیر دې مه کوه الله د هغه خو په ما بدن پورې دی سړی مې ترې وجلی دی او زما خو ژبه لږې نښلي نو ما له ملګری پکار دی وی ستا ملګری ستا رور دی هارون همې ستا نه مخکې پیغمبر کړی دی ځه هغه به انتظار کوي د هغه ژبه ستا نه ښکلا او د فصاحت یې ډېر دی نو که تا ته څه مشکل پیښېږي هغه به در سره مدد کوي الله سړی مې چې دی وجلی دی وی ته دا کونټی وغورځوه چې کونټی یې وغورځوله الله ته یوه جدا ښامار جوړ کړو بیبي ورته وی ورې دلته ماران دي کونټی یوسه الله وی ودرېږه چې دا کونټی نه دله مار جوړ یو جدا ښامار دی جوړ شو نو بس موسی علیه السلام شاته شو او منډه یې کړئ چې خدای داسې وشو وی لا تخف مه یارېږه ولې یارېږه راوړه ګوتې وله یوسه چې کونټی له څنګه ګوتې یوړې مار لا واپس ترې کونټی جوړه شو وی د ګریوان کې لاس ومنډه چې وی منډه بار یې راویستو رڼا ته تله شغلې ته ختې بیماري نه وه د برس مرض شغلې وی واپس یې ومنډه ټیک شو وی دا دوه ناخو مې درکړو ځای پرې راوړ زه به دې مدد ان مع العسر یسرا تکلیف سره څو راحته ډبل هلکه تکلیف سره څو راحته دوه واپس خدای خپل کور ته کلي ته مرسو او ولې داسې نعمتونه ورکړل چې ولا خدای پیغمبري ورکړه رور لم خدای پیغمبري ورکړه فرعون نه بچ که بیبي ولا خدای ورکړه او د شعیب علیه السلام غوندې سخرم ولا خدای ورکړه او داسې معجزې خدای ورکړې چې د هغې په شان معجزې کمې دي مضبوطې معجزې ولا خدای پاک ورکړه پس ګوره زما په خبرو څه رسېدی که نه تکلیف ورسېږي دا مه وایه چې دا د خدای بدي شمه یاره یو خبره درته کوم په دې نصوصو کې قرآن سنت په دې حدیثو کې عموما او قرآن کې مو ته اشارې شته
کله په انسان تکلیف راشي دا د خدای غضب وي د نیوکې دپاره او کله په انسان تکلیف راشي وی دې سره ګناه رجېږي او کله په انسان تکلیف راشي وی دې سره مرتبې اوچتېږي نو زه به دا په څه پېژنم چې دا کم یو دی نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي په بوادر کې وی دا چې په چا تکلیف راغلی د دې وګوره چې د ده څه پوزیشن دی نو که دی په دې تکلیف خوشحاله و که خره چې لږ غونې تکلیف راغی چې ګناه مې پرې ورځي مرتبې اوچتې شي نو وی چې دی پرې خوشحاله و نو دا د دې دلیل دی چې دې سره مرتبې رد اوچتېږي او که دی پرې خوشحاله نه دی خو یاره فریادونه هم نه کوي تنګ هم پرې نه دی وی چې خدای ما جوړ کې خدایا خو فریادونه نه کوي نو دا د ګناه د رجېدو ذریعه ده په دې ګناه رجې او که دې پرې تنګ دی فریادونه کوي او خدای زه یې صحیح کړی یم زمونځ کوم هغه بل یې نه کوي په هغه نه راځي او په ما راځي نو پوه شي چې دا د خدای عذاب دی نه دې وکړ نو چې کله هم تکلیف او مصیبت راشي د خدای نه به ګیلې نه کوې ښه دا به زما ګنۍ په هغې به مې خدای رانیسي دا به ما روانې کړي نو الله به ما له کونډۍ رابروي نو دې وخت کې به ته هېڅ فریاد چې ونه کې خدای د خدای نه فریاد کوه دا نه چې وی وی خلک کوي خو فریاد نه مراد دا چې د خدای نه ګیله ونه کې بد رد ونه وي خولې نه دې ګډې وډې ونه خېږي دې باندې الله خفه کېږي دقه چل وکړه چې دا موسی علیه السلام کړی دی تکلیف راغی ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب نجنی من القوم الظالمین او خدای ولا نبوت پیغمبري ورکړو شعیب علیه السلام غوندې پیغمبر استر شو او د شعیب علیه السلام لورې ښځه شوه او خدای ولا معجزې ورکړو هارون علیه السلام ورسره خدای پیغمبر راغلل هارون علیه السلام خو پیغمبر و مخکې ورته الله وحی کړی و چې روح دې رانوان دی او ورته بار ولاړو او د موسی علیه السلام استقبال یې او د خدای د لیدلو یو جلک یې مولي د هغې نه لوی نعمت بل کم دی یو ځل هم دا موسی علیه السلام وروستو کوهي طور ته لاړ خدای ولې کتاب ورکو نو 40 ورځې په کوهي طور کې تېرې کړې 40 نو الله ته یې ما ته ځان وښایه رب ارینی انظر الیک قال لا ترانی ما نشي لیدی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وی د دې غر ته زه خپل یو جلک خیمه او که دې په دې ټینګ شو نو ته به مې ووینې فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صاعقا هغه غر ته خدای ځان اوښو لږ غوندې یو جلک نو غر ټوټې ټوټې شو لکه رنجو ختم او موسی علیه السلام بېهوشه پرېوت علما لیکي عجیبه خبره ده علما لیکي چې دا کم جلک الله دا خپل دې غر ته خو نو الله او یو زره پردونه پورې غاړه او یا زره پردي دي په منځ او یا زره او چې د موسی علیه السلام ودلید خو هغه غر ته چې خو نو هغه جلک خو بنده ته راشي که نه نو دونه په موسی علیه السلام اثر وشو چې د موسی علیه السلام مخ ته به چا کتل ټینګېدی به نه شو مړ کېده به 40 ورځې موسی علیه السلام تفسیر دور منصور لیکلی 40 ورځې موسی علیه السلام به په مخ څادر اچو بیبي ته هم 40 ورځې مخ نه خو مه ګوره مات او قیامت کې به الله زموږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي او جنت کې به الله زموږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي نو وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره موږ به خوشحاله یو په خوشحالۍ کې به خپل رب ته ګورو او ملاقات به کوو الله دې زموږ نصیب کړي نیغ آخر ورسره د هارون علیه السلام او بیبي خپل کور ته بوتله مور سره ملاقات وکړو مور هم خوشحاله شوه ځکه 10 کاله پس د بچي سره ملاقات کېږي او نیغ ورغې په فرعون باندې دربار ته څوک یې زه موسی یم دا مې ورور دی هارون مونږ تاله راغلي یو ما له خدای نبوت را کړی دی دا هم پیغمبر دی او ته یو خدای ومنه ایمان دروړه او الم نربک فینا ولیدا زمونږ ماشوم نه لوی کړی
سړی دې نه دی وجلی، ته خو زموږ اشتهاري مجرم یې. کله چې خدای لاس لا راوستی پرېږدم دی چې ته لا ماته وې یو خدای ومنه، خدای خو دې ما فرعون ورته وایي، او ته لا ماته وې په مه ایمان راوړه، سړی دې وجلی دی. کله چې خدای ګوتو لا راوستی او تا سره څه دلیل دی چې ته پیغمبر یې؟ موسی علیه السلام ورته دلیل غواړی، یو کونټر یې ټک ورکړه په ځمکې یې وغورځوله. الله شابه کړي تباه شومه. هغه وی مه یارېږه ټیزه نه ټیزه نه، ته څنګه خدای او د خدای دا وکړې چې د مار نه پوسکی اچې او د مار نه منډې وې اوس او لاس یې ګرېوان کې ومنډه چې روې رڼاګانې ترې خېږي. بس فرعون ویرېده، موسی علیه السلام کونټۍ ته ګوتې کړې، واپس سمه شوه. بس فرعون ویرېد چې باباجي ما خو وې دا زموږ اشتهاري دی او دې پانسي کوو، ده له څوک ګوتې ونیسي، ده د خو تیاره کونټۍ ده او کونټۍ خو اجدها مار دی، که یو ټک یې راکړو خو تباه به شمه. ویرېد موسی فرعون. هوښیار و فرعون، قوم سره مشوره وکړه چې ده سره څوک و. وی صاحب ته دونه نه پوهېږي جادوګر دی، د کونټۍ نه خو چې مال جوړې خو جادوګري، لاس نه چې رڼا کوي جادوګري. جادوګرانو له راغونډ که مقابله به وشي پته به ولګي. وی موسی ته خو جادوګري بار 10 کاله دی تېر کړل، جادو دې زده کړه اوس راغلی او زه د جادوګر راغونډوم نو پته به دې ولګي. موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده راغونډ کړه. وی په کومه ورځ؟ وی د اختر په ورځ، بعد حکم یوم الدین، د اختر ورځ. ځکه ډېر خلک د اختر میلې ته راځي چې دنیا تماشه و. موسی علیه السلام ته پته وه چې زه به یې ګټه پرې چې دا خلک مسلمانان شي. د اختر ورځ د دنیا راغونډه شوه چې نن به د موسی علیه السلام دغه سره مقابله کېږي د جادوګرو سره، او جادوګر یې غټ غټ راوغوښتل او وی دا موسی سره دغه چل کې هغه وی صاحب دې د کونټۍ جوړوي، موږ یو طرف پړو نه جوړوي، دا خو موږ هم جوړولی شي. وی جوړولی شی وي یو، وی که موږ ګټله بیا به سي. وی تاسو به زه د سینټ ممبران کړمه، د قومي انکم من المقربین، وزیران دې جوړو، منشتران جوړو، د اسمبلی ممبران، د شورا ممبران ما ته به ډېر نږدې. صاحب د اختر پر ورځ موسی علیه السلام راغی، هارون علیه السلام یو کس نیم غریب او تر دنیا جادوګر راغی او د دنیا خلک راغلل. موسی علیه السلام جادوګرو ته القو دا وغورځوئ، څه کوئ؟ نو افاذا عصیهم وحبالهم، هغې د هغوی سره کونټۍ وې، هغوی سره رسۍ وې، هغه داسې ښکارېدلې یخیل الیه من سحره انها تسعى، یعنې منډې نه والې ماران ترې نو جوړ شوي، نظربندي غوندې کړې وه، نو خلکو ته داسې ښکارېدله لکه چې دا منډې وایي. څوک یې پاره یې ورکړه، پاره چې ورته ګرمه شي نو حرکت شروع. خیر دغه پرېږدوه، بس جادو رسۍ د څونه ماران جوړ شو. وجاءوا بسحر عظیم، قرآن وایي ډېر لوی جادو یې پیش کړ، لږ نه ډېر لوی جادو یې ورپېش. موسی علیه السلام ویلې چې دا خو په زرګونو ماران جوړ شو د رسونو د کونټۍ د چوکو نه، دا به څه چل کېږي، زه پکې په دا میاشت کې یم. الله ورته وغورځوه کونټۍ. ګوره د خدای خبره مني ښه. عقل څه وایي؟ عقل وایي چې کونټۍ لاس نه لر نه کې، ولې مار به په کونټۍ وجنې، او الله ورته وایي کونټۍ وغورځوه. د خدای مني، د عقل نه مني. او چې کونټۍ وغورځوله فاذا هي تلقف ما یأفکون، کونټۍ خو نه مار جوړ شو، خوله یې وازه کړه، او چې څونه ماران یې کړي الواق یې تېر کړل او روان شو په فرعون پسې. اورېږه اوس چې ونه د فرعون دستونه شروع شو، منډې ویې لکه خدای ته وګوره شی ونیسه، نو دی برابر دی. دا پیغمبر چې که نه د سره د الله یو طاقت دی، دغه خدای صبر هم ورکړو او الله په خپل کار ښه پوهېږي. یعنې د انسان له وایي که نه چې لږ یې ورپرېښې وي چې دوه درې ټکې یې ورکړو چې ډوز قصه خلاصه شوې. که بشیرجانو خو الله دنیا به یې پرې غرقه کړې. بهر کیف ساحران جادوګر په جادو پوهېږي، مولا په مولا پوهېږي او ډاکټر پوهېږي. هغې پوه شو چې دا جادوګر نه دی، بس هغې ټولو وایي آمنتو برب موسی، آمنا برب موسی و هارون، د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان دی. ټول مسلمانان
په درګاو خلک او فرعون خو پوه شو چې دا ما خو دا یو به پړ شي ختم به شي هغه خو بل وی تاسو صلاح کړی او مصلحت هم کړی و انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دا ستاسو مشر جادوګر د چرې درته ښوولی او پرېږدم هم چې ته په سولی کوم لاس پیدا نه پرې کوم هغې وي مونږ به سوچو چې ته مړه کې خدای له بدل او د ظالمانو انجام د قرآن ډک دی فرعون لوی ظالم اول نمبر ظلم خیداو چې وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای دا غټ ظلم دی تاله دا عقل دی له خدای درکړی دا سترګې الله دې لپاره درکړي دي چې ته د خدای مقابله کې ودرېږه انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای نمبر 1 دویمه سوه بني اسرائیل اوسېدل په مصر کې دا د یعقوب علیه السلام نوسیو یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات له نو د یعقوب علیه السلام 12 بچیو 12 د دې 12 بچو نه د هغه نسب خور شو او د مصر د نیمې نه زیات یا نیمې ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو د مصر چې کم خپل خلک وو ذاتي کم خلک وو بادشاهي د هغوی په لاس کې وه وزیران هغوی فرعون د هغوی نه و هغې ته به قبطیان وی نو هغوی به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بني اسرائیلو کې موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول دا د ټټو کار به په دوی کو ټټی به پې صفا کول لارو کوڅو کار دا چوړیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو ډېرانونه به په دوی چلول او په ښځو به وله په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلي خلک یې تاسو خو د مصر خلک نه نو موږ له په کور کې خدمتونه کوئ په ماشومانو به وله خدمتونه کول او چې کوم کمزوري کارونه به نو ابا بني اسرائیلو کول د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو د هغوی اولاد به کول دا کارونه نو فرعون خوب ولیده وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري سور دی په زمري باندې او چابک ورسره دی او دې نیغ زما دې دربار ته راننوت او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی خدای پاکه دا څوک دی او راتلو سره دغه زمري نه کوز شو او زما دې تخت له یو لته ورکړه چې لته یې ورکړه زما تخت پرېوته او زما ګریوان ته یې لاس واچو او د تخت نه سر د لاندې لاندې راوغورځولو نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب دا زمري باندې چې کم سړی را روانو نو دا دې په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو سینګ شکل سړی و یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روانو هغه زمونږ نوکران قوم چې کم دی د یعقوب علیه السلام نوسي هغې طرف نه را روانو او شکل هم د هغوی په شان معلومېده دا هر چا شکل معلومېږي دا هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري لکه اوس د پنجاب نه یو مېلمه راغی دلته کېناسته او تاسو سره خبرې هم نه کړې تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پېژندلی کېږي چې دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی وی بالکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی او د هغې د طرف نه هم راغی وی صاحب د خوب تعبیر دی واضحه دی څنګه دی وی دوی کې به یو الګ پیدا کېږي بادشاهي به هم د نه اخلي او سر د لاندې به دې غورځوي او طاقت به ورسره وي لکه زمري طاقت دی کونټی په لاس کې او چوکه په لاس کې نیول دا طاقت دی او ستا دربار ته به نیغ راننوځي تا کې به دونه جرأت نه چې دې منې کې او نه به ستا نوکران منې کولی شي او دا تعبیر او ټولو او بالکل دا تعبیر څوک ورسره بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نشي خلاصولی مخکې نه به ورته بند تړی دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی څنګه به بند تړو ورته وی بس اډر کوه او بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا مړه کوه دا ختم کا بدالک باړو پیدا نشي یعنی دونه قمقلو دومره بې وقوفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړې وي هغې ته څوک بند تړلی شي الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپېره بچی ته هغې ته بند څنګه تړی
تاغي ته بند نشي تړلی. خدا ردی او خپل سوچو د الله د حکم د الله د قیدې او د الله د فیصلې په مخ کې د مارونو د انسان تدبیر اس کار نشي کوي. تقدیری مسلو کې تدبیر کار نه کوي، تدبیر فیل کېږي. بیا ته به هر څومره تدبیر استعمال کې، خو چې تقدیری مسله پې راشي او د تقدیر توره پې راشي، تدبیر فیل. ته بچې بوځې او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي، خو چې د مرګ توره د الله د طرف نه مقدره پې را پرېوځي، هغه تدبیر ختم. د ډاکټر په مخ کې به ته ساه خېږي، په اپریشن تیټر کې به ته ساه خېږي، اکسیجن به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي، د زړه مشین به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي. ولې؟ تا تدبیر وکړو، تدبیر د پاسه د چا توره راله؟ د الله د تقدیر. خیر و خلاص. نو سپیره دلته دوکه شو. دغه وخت کې دې سپیره له پکار و چې ویرېدی، او دا ولې ما نه بد شی بالي، ولې به سر د لاندې غورځېږم؟ دا هلک به څوک چاک کې به طاقت څوک پیدا کوي؟ الله به پیدا کوي. ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی. اوهو دا نه د پکار، بس توبه طایب کېدل پکار ورته. لیکن هغه نور موچت شو، اډر یې وویسته. وی بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنې ظلم زیات شي. دا بل ظلم، هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بني اسرائیلو باندې تخپل ټټې پاکې او ته پلارو کوسې جارو کې او ته د هغې په ښځو په ماشومانو په کورونو کې خدمتونه کې او په ټوکې په کارونه کې وډیرانونه پې خوری. دغه یو ظلم. دا بل ظلم شروع شو. بس چې کوم ماشوم به پیدا کېده په ګاونډ کې پته لګي، جاسوسان ګرځېدل، ماشوم به راواج مور مخکې به یې لال کړ چې هغه کولی شي. لیکن زما رونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نه اوچتوي. ظالم دې دا نه وایي چې زه ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېدی. الله پاک رسول الله مبارک فرمای ان الله لیملی الی الظالم، خدای ظالم له مهلت ورکوي، خو چې کله ونیسي نو بیا ته څوک نشي را خلاصولی. بیا اقا ظالم چغې وباسي، په کټ کې پروتي او یو یو چغې د اسمانه پورې خیجي، خو الله بیا رانیولي، بیا راونیسي. مګر خو نخرې کوي، کله یو ځای سوړه وباسي، کله بل ځای سوړه وباسي، کله جامې کرپوي، کله د خوراک شیره ورځي، خو چې کله د لټ هغه سیخ پې د پاسه راغی بس بیا یې سم نشته، خبره ختم. نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله یې ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه یې بیا څوک خلاصولی شي. خو زمونږ ایمان دی. الله پاک داسې وکړله چې دا قوم ورته راوچت شو. صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي، دا ځوانان به بوډاګان شي، نو بیا به کال 2 4 10 20 کاله پس زموږ خدمت څوک کوي؟ نو دلته بیا تیر وته وی یو کال وجنې بل کال مه وجنې. سپیره بچیا که په دا کم کال کې نه وجدې کې هغه پیدا شي څه به کې؟ نو چې په کم کال وي مه وجنې نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ، او په کم کال چې وجنې نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ. او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقا زینا اطلاع ورسېده پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی. خلکو ته پته لګي چې پولیس والا سنګ په کور را دننه شو، الله دلته د موسی علیه السلام د مور نه عقل وتښتاو. بعضې وخت الله داسې کوي او لګیا ده تنور اچوي. د موسی علیه السلام مور تنور اچولی دی او خشاک یې پکې اچولی دی او تنور کې اور بلیږي غرغنډه ده او دا بچی ورسره دلته په دا غیږ کې دی، موسی علیه السلام ورسره دا غیږ کې دی او تنور یې اچولی دی او دقه دی چې کارنده پرې رادننه شو. الله دماغ الټه کړل. بالکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب لیونی خو نه پوهېږي. موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځاو. لیونی خو نه پوهېږي. دغه وخت په خدای جنون راوست. تنور کې چې وغورځاو هغې رالل ماشوم څه شو؟ اوس لیونی ده. ها 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 څه وی خلکو ته تاسو خو موږ په لیونی پسې راوستو.
ټول کور یې ولټه ماشوم کم دی ښځه خو پاګله ده لیونۍ ده بس هغوی واپس لاړل چې واپس لاړل د موسی علیه السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو بچی مې څه شو موسی علیه السلام تنور کې پروت دی او ګوته یې خوله کې بنډلې ده او د پیو په ځای هغه روي او راوچت یې کړه د مظلوم خدای مدد کوي چې راوچت یې کړه اوس خو پته ولګېده چې دا خو ما نه پرېږدي اوس بیا راځي الله پاک وتعالی کې واچوي صندوق جوړ صندوق یې جوړ او په صندوق کې دا بچی ور ویچو او بند یې کا او دریاب ته وروړه دریای نیل ته یې ورغورځوه او لور ته وي بچی ځه ورپسې رو ورپسې ځه چې پته ولګي چې د صندوق کم خوا ځي ماشوم صندوق کې پروت دی اوس چې الله پاک که د چا د جون فیصله کړي قسم په خدای که څوک د څه وباسي او چې د چا د مرګ فیصله الله کړي بانه ورته جوړېږي صندوق ورو چپه وړي د فرعون دا محل د دریاب په غاړه او د دې دریاب نه یو وله د ده محل ته دننه تلې وه نو جبریل علیه السلام وله ورو دیکه ورکوي هغه ولې ته یې وله جوړ کړ په هغه وله کې دننه لاړ هلته د فرعون زنانه او خویندې او جنکۍ راغلي دي هغوی د هغه چمن کې د لختي په غاړه د هغه ولي په غاړه لګیا دي یا لامبې یا لوبې کوي صندوق ورغی یو څانګه ښکته هغې سره ونښته او دا صندوق کې څه دي چې روچت یې که او صندوق یې کلو که خشته ماشوم پکې پروت دی عقل څه وایي اوهو دلته عقل جدا مسله راله اوهو خدایه د دشمن کور ته ورغی کوم دشمن له چې کور یریدو کور له وله ماشوم لاړ اوس به څه کېږي و چې بیبي آسیې سینګ کولاو کو ماشوم یې راوچت کو سینې پورې ونیوه بس اتفاقي رب د بیبي آسیې په زړه کې د موسی علیه السلام سره مینه واچوله چې فرعون راغی یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منې او فرعون په دې عاشق و څه به وایه څه به یو ماشوم مې منتې دی دقه صندوق راوړه او زما ډېر خوښ دی قرة عین لی ولک ستا دپاره به م د سترګو ټنډک وي او ته به م پرې خوشحاله او زه به م پرې خوشحاله کم دی دا دی وی ستا دپاره به خو ما دپاره نه دی علما وایي وی که فرعون داسې ویلي چې او دا ماشوم به ستا دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او ما دپاره به هم د خوشحالۍ ذریعه ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړی وي او دې له هم خدای جنت ته رسولی وي لکه د بیبي آسیې په شان دی وی تا له به ما له به نه سیه نه پریدم اسنه دا هغه ماشوم نه بې ګوره دا خو زما غېږ له راغی ما سره به لوی شي ستا غېږ کې به لوبې کوي ستا بچې به نو سینګ به ستا دشمن شي تا نه به سینګ بادشاهي والي هغه غلطه خبره پرېوته او هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوی که او د چا پی نه اخېستل چې چا به هم سینې ته اچو پی نه اخېستل هغه خور ورسره ده خو پېژنې ځان خو نه ښیي ورته یاره وایي زموږ یو بني اسرائیلو کې یو ښځه پی ډېر خواږه دي کم ماشوم چې سینې ته واچوي نو هغه سینې هر ماشوم اخلي وی ته ورشه راوله ورپسې دا چې لاړه مور ته وی مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسېد زما رور خو د چا سینه نه علي او جاړي او وایي چې ما ورته ستا هله وی چې دغسې یو ښځه ده او خواږه پی دي هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو هغه پی خوري نو اوس الله څه کوي که دا نیغه تللی وي چې ښه ورځم نو شک به پرې کوو چې هم د دې بچی دی وی نه زه پردي بچي ورته واچولی شم لوبولی چې ځان له کلک کې پې د فرعون کارندګان لاړله او ورته یې وی چې هغه ښځه خو نه راځي وی ګوره ته څومره تنخوا چې غواړې مونږ ورکوو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونتې دی پی به وله ورکړي د موسی علیه السلام یې نه زه نه شم که دلته یې راکوي را دي کې دلته به یې وله لوی کړم تنخوا به هم راکوي ډوډۍ به هم راکوي او که دلته یې نه راوړي زه پردو محلونو ته نه شم تللی بیبي آسیې فرعون ته ویل ته به یې وله ولیږو ځه نو وی ښه ویې لېږه خپل بچی واپس غېږ له خدای راوسته خپل کور له یې وله راوسته تنخوا وله بېله مقرر شو
او پروتوکول ورته بیا مقرر دی صاحب د موسی علیه السلام د مور ډېر لوی عزت چې د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون ماشوم له پی ورکوي خلک به راتلل او دې ته به زموږ سفارش وکړه د فرعون ښځې ته زموږ سفارش وکړه ګوره الله پاک چې د زموږ پښتانه وایي چې خدای بچ کوي نو سر وله د کاڼي لاندې که خو خدای به بچ کوي داسې ده که نه 100 ډزه سړی لګېدلی دی 100 ډزه او خدای بچ کړی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی 100 ډزه لګېدلی دی بچ شوی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کېږي ستا شوګر دی ستا داسې بیماري چې ستا اپریشن هم نه کېږي اجمدې ګرځي په بل ټوخی راغلی دی اسپتال تم نه دی رسېدلی په لاره دی سوتی دی نظام چلوونکی څوک دی الله دی ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي او عزت او ذلت د چا لاس کې دی هم د رب العالمین په لاس کې دی هغه موسی علیه السلام خدای لوی کړ او هغه فرعون ظالم خدای هلاک کړ او څنګه یې هلاک کړ موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده هغه ټوله قصه درته نه ویم هغه لوی شو او بیا لاړ د شعیب علیه السلام علاقې ته د هغه کار به داسې و چې فرعون پې پوهېده روستر وده چې دا غالب معلومیږي هغه به کار داسې کو چې فرعون پوهېده هوښیار چې دا غالب معلومیږي نو بار راوتی دی 2 کسه په جګړه دي یو د موسی علیه السلام قومي دی یو د فرعون قومي دی نو اپې غټ پنډې تړلې دي د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا راسره یو څه د فرعون قومي ورته وایي وایي دا خو نشم وړی دی کې موسی علیه السلام راغی ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي هغه ویل لکه ولې پې ظلم کوې دی د وړي شي چې تی پې وړی وایي هو دی به وړي دا زموږ نوکران دي هغه ویل لکه سم شه ظلم مه کوه وایي نه نه به په ده خامخا وړم موسی علیه السلام بیچ بچو کو چې دا شی پې یو نسي هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو ته خو هم د ده د قومې بس چې موسی علیه السلام څوک اوچت که خو چې دی مریلی د شالی وله راو براو که نه نو لاندې را پرېوته او ساتې وته خو د موسی علیه السلام څوک اوس هم پښتو کې خلک ویل که وایي د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام څوک دی وایي چې څوک یې ورکه بس سړی په ځمکه پرېوته او خرلېد مړ شو او سار له خو پته ونه لګېده غرمه واړو څوکونه یو موسی علیه السلام خبر دی الله خبر دی یو هغه سړی خبر دی او سار له دغه هلک بل چا سره په جګړه دی بیا موسی علیه السلام په لاره تېرېده وی راشه که نه دا سړی په ما ظلم کوي موسی علیه السلام ته تا خدای خلاق کا پرون هم دی یو سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده اوس بل را باندې وجنې خبره خو بیچ بچاو چې خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلی دی هغه لاړ فرعون دربار ته وی صاحب هم هغه هلک دی که نه پرون چې کوم سړی وجلی دی ده وجلی دی ما خو هر څه ولیدل بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی ویې خپې وباسه وطن نه ځه ستا متعلق فیصله وشوه چې دې مړ کوو دا همغه هلک معلومیږي نو موسی علیه السلام لاړ مدین ته پیاده لاړ ډېر مزل یې وکړ ډېر مزل او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب او هلته یو کوی دی کوی باندې خلک خپل اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي او دی یو غاړې ته پرېوته سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته محتاج خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج او واقعي چې د هر چا نه دې ناپوره شي نو بیا به چا ته چغې وی الله ته او الله بیا په بنده مهربان دی زم شکر دی چې د الله شته چې موږ ورته چغه ووهو مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دی به چا ته چغه وی الله ته او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آه نه
او د ده د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکي شی بل نشته. دا ډېر زر رسي. او د مظلوم رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېرې زر کولاویږي. او دا چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین څه وایي؟ ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، مدد به دې کوم، لږ ساعت پس دینی خو مدد به دې کوم، څه موده پس به خو مدد به دې کوم. الله مدد ته اوس ګوره، ظالم ته هم ګوره، مظلوم ته هم ګوره چې خلکو څنګه خپل ګډې چیلې و خان سیراب کړل، نو یو غټه تیږه وه چې هغه ګڼو کسانو چتوله او په کوي به یې ښوده، نو هغې خلکو هغه تیږه واغېسته او د کوي د پاسه کېښوده، لږې شانتې اوبې بار په حوض کې پرېښودی، او دا دوه جینکیانې دي هغې خپلې ګډې چیلې بنې کوي اخواته نه را پرېږدي. خو چې خلکو تیږه کېښوده او به لږې پاتې شوې، نو موسی علیه السلام د جینکو نه تپوس وکړو وړو تاسو څوک یې؟ یاره زمونږ یو بابا دی، بوډا دی، سپین ګیري د هغه لوڼه یو، رورم نشته، او مونږ به هله د خپلې ګډه چیلې سیراب کوو چې دا خلک لاړ شي، خلکو سره یو ځای مونږ نه ورځو. چې هغوی تیږه کېښوده او به خو لږې پاتې شوې، بس موسی علیه السلام ورپاسېد او په یوازې هغه تیږه ونیوه او اخوی کړه. پیغمبري طاقت دی. او کومه بورقه چې به لسو کسو راایستله په یوازې ګرګړۍ ته کو راویویستله او جینکولی هغه ګډې چیلې سیراب کړې، جینکې لاړې او موسی علیه السلام بیا سر ولګو او الله ته محتاج چې خدای دا به څه کوو، ډېر لرې راغلم، شپه به کم ځای تېرو، دا به څه کېږي؟ جینکې لاړې پلار ته وایي دا د شعیب علیه السلام لوڼه وې، بابا داسې یو هلک دی او بې کسه بې څوکه معلومېږي، هېڅ نشته او جامې هم د سفر دی، او بابا ډېر مضبوط تکړه دی، وی ورشی واس کېوت، نو یو ورپسې راغله او ورته وی ای ملګري زما پلار دې غواړي، ان ابي يدعوک، بابا مې راته اواز کوي چې تا موږ له کومې ګډې چیلې سیراب کړې د هغې مزدوري درکوي. بس ده وی زه ډېره ښه ده، ما خو د خدای دپاره کړي دي، خو چې سره کوي زه ور به شو، سړی که نیک سړی وي نو رهنمایي به ترې والم. جینۍ مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی، نو موسی علیه السلام ورته وایي هغه جینۍ ته وی ای خورکۍ ته رسته شه، ته چې ما نه مخکې نو د هوا سره ستا د پنسا لقي نو دا وجود دې ما ته ښکاري، نو ته رسته شه او ما له اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه. په دې چلې شعیب علیه السلام له ورسو. شعیب علیه السلام چې ورته وکتل معلومات یې ترې وکړل، وی دغه چل شوی دی، وی فکر مه کوه د ظالمانو نه خدای بچ کړئ، دلته د فرعون بادشاهي نه چلیږي، دغه غم خو دې ختم. جینۍ ورته وی بابا ځان سره خو به مزدور نیسې که نه؟ نو دې نه نیسې، مزدور له دوه صفته پکار دی، یو طاقت اخو مونږ ولیدل خط مضبوط دی، بورقه د لسو په یوازې راوباسي، غټه تیږه په یوازې په کوی کې ایښوده، یو امانتګري والا شرط دی، نو سړی امانتګر هم دی، په لارې زما خپو ته نه دي کتلي. نو شعیب علیه السلام ورته وایي ای بچې که زما سره دې څه وخت تېر که نو یو لور به درته په نکاح کړم، 8 کاله را سره تېر که 8، او که 10 دې تېر کړل نو دا به ستا مهرباني وي. موسی علیه السلام مې ډېره ښه ده، 10 کاله د شعیب علیه السلام سره تېر کړل، 10، او شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه. او دی ورته وایي موسی علیه السلام چې اوس خو ډېر وخت تېر شوی، زه ځم خپل وطن ته مصر ته، هلته بس مور به ووینم، رور به ووینم، او کیدای شي ما څوک نه پېژني، 10 کاله ډېره موده ده، دا ښځه به هم ځان سره بوځم. وی ښځه ګړې چیلې وله ورکړې، وی ها ګړې چیلې هم ځان سره واله، او دا ښځه دې هم بوځه، او دننه ورشه یو چوکه راواله، یو کونټی چې په لاره ګړو چیلو ته پې پاڼې غورځئ، پاڼې څنډئ. چې موسی علیه السلام لاړ چوکۍ راواغېسته، شعیب علیه السلام ته وي دا مې راواغېست، وی دا کېده بله راواله، هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته. چې څنګه شعیب علیه السلام د راغی بیا هغه کونټی وه، نیکبخته زه راته ویم چې دا کېده بله راواله، کېښوده بله یې راواغېسته، هلته 4-5 شپږ کونټۍ پرتې وي،
چې کومې له به بلې له ګوتې وړه بیا به عقل لاس کې راتله. شعیب علیه السلام ته زه بچې دا دې په قسمت ته. دا هغه کونټۍ ده چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه لس څیزه ځان سره راوړي، یو پکې دا وه. زه لا ستا نصیب کېده، ځه وړه. په لاره وله خدای بچې م ورکړه موسی علیه السلام په کوهې تور په غاړه کې، او رب العالمین ورته پیغمبري م ورکړه. او چې کله د ښځې بچی کېږي، شپه ده او تیاره ده او زل دی، نو دغه وخت کې زنانه ته د ګرمو ضرورت وي. نو ښځه ورته وایي چې دا به څه کوو، دا خو شپه ده. نو مخامخ یې اور ولیده. نو موسی علیه السلام ښځې ته وایي زه ورځم دې اور سره به خامخا څوکي، اور بغیر د انسان نه نی. نو زه ورځم که څوک انسان یې تاله به راولم چې ستا د دې ماشوم د کېدو خدمت وکړي، او که څه ګرم څیزونه چې درته راوړم. نو ښځه ورته وایي داسې کار وکړه چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګورې. نو یو خو سپلی پخپو کړه او بل دا کونټۍ لاس کې واله. نو موسی علیه السلام مې ډېره ښه ده. نو چې څنګ لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدل. ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور خو اور نو. نو دې حیران دی چې خدای د ونې په سر اور بلیږي. نو شونټۍ راواغېسته او هغې ته نږدې کړه. نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو. نو چې دې څنګ شونټۍ نږدې کوي نو ورته برخېږي. دا څنګه چل دی؟ نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته آواز وشو ای موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک، زه ستا رب یم اور نه یم. فاخلع نعلیک پڼې وباسه، انک بالوادي المقدس طوی، دا خو ډېره پاکه علاقه ده، پڼې دې وباسه. نو دې وایي الله کوم ځای اواز داسې راځي، د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدلی کېږي. د الله اواز انسان په هر اندام اوري. د بنده د اواز په شان کې دی چې صرف په غوږ اورېدلی کېږي. نو دې سر تاوی راته وایي این انت یا رب، الله کوم ځای، الله کوم ځای. رب العالمین ورته دوه معجزې ورکړي او اډر یې ورکړي د فرعون له ځه. وایي د هغې خو په ما بدل لا پورې دې فکر مه کوه، هېڅ غږ مه کوه، هېڅ فکر مه کوه، زه له سره مردګرې مه کنه. کونټۍ به دي چې کله هم تکلیف ته پېښېږي دا غورځوه، اجدها به ترې جوړېږي. او که هغه د نه بل دلیل غوښته نو لاس طرف کې منډه او بار راوباسه، هغې نه به رڼاګانې خېږي. وی الله ما له ملګري پکار دی. وی زه ستا ورور هارون مې له ملګري کړه. چې موسی علیه السلام څنګه راورسېد مصر ته، هارون علیه السلام الله خبر کړی و، ځکه هغه ته پیغمبري میلو وه، هغه استقبال ته ولاړ. ورور یې ځان سره کړ او نیک فرعون له ورغی. همقسې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و، نیغ په دربار ورغی او چا کې جرأت نو چې ورته وایي چې په دې دربار مه راځه، دا خو د فرعون دربار دی. نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد. هغه یو خوا بل خوا چې دا لږ څنګه راغلی کونټۍ ورسره، دا څه کوي؟ چا کې جرأت نو چې منې کړی وي. ته څنګه راغلی لکه؟ ورته وایي زه موسی یم ښه، پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی، زه د خدای پیغمبر یم، دا مې ورور دی هارون، دا هم د خدای پیغمبر دی، او موږ راغلي یو او بس ډېره ګناه دې وکړه، ډېر ظلم دې وکړه. اوس هم الله دله مهلت درکوي، توبه وباسه. اوس هم الله دې معاف کوي، توبه وباسه. الله یو منه، موږ د خدای رسول منه. هغه چې خوا دې خوا کول، موسی علیه السلام ته الله وي دا کونټۍ غورځوه. خو چې کونټۍ وغورځوه د هغې نه وجدها خامار جوړ شو او فرعون غر والی منډه یې کړی. زموږ بعضې کتابونه لیکي وي اویا دستونه وکړل او څوک وایي شپږ شلې وکړل. نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلي او دستونه څوک د چا شماري. خو خیر خلاصه دا ده چې دستونه پرې ولګېدل، یره پرې راله، منډه یې وواله او موسی علیه السلام ته شی کنټرول کا، چې قابو که اوس که موږ پسې خوله اوچته کړه خو غرق به م کي. دا په الله یره تېرول. موسی علیه السلام چې کونټۍ ته ګوتې کړې، هغې نه واپس امسا جوړه شوه. او ته وایي ستا څه دلیل دی؟ دا دې ونه لید بیا در پرېږدم؟ نه نه نه، خدای ته وګوره، بیا در پرېږدم، دې تخت کې در پرېږدم درته. موسی علیه السلام لاره وویست، دا سره وویست، هغې نه رڼا ختېده، خو د برګي مرض په شانتې ده پوره رڼا کوله. څه وایي؟ وایي ته خو جادوګر یې،
جادوګر دل راغونډوم که تا وګټله ته به په حق یې که هغې وګټله موږ به په حق یو. ډېره ښه یعنې داسې په موسی علیه السلام د هغه کونټه یره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلي شو نه فوج ته څه ویلي شو، غږ یې نه شو کولی. هر شي سره به ګزاره وکړي، خو چې چا سره کونټه وي او د هغې نه مار جوړېږي والله که ورسره ګزاره وکړي. معمولي غوندې داسې یو جټکه وله یوسه پله به منډه وایي. جادوګر یې راغونډ کړل، د اختر ورځ ده. جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که موږ وګټلو څه به انعام به هم در کوم، تنخوا پیسې هم در کوم، او تاسو به ټول د قومي اسمبلۍ او د سینټ ممبران به یې او د صوبایي اسمبلۍ ممبران به یې غټ غټ ممبران به یې دنه غټ غټ ممبران جوړوم. دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي اوس بولي لګېدلې ده ښه. یو یو د صوبې اسمبلۍ ممبر په شپږ کروړه او په 88 کروړه خرڅېږي. ګډان او چیلي دي، ګډان او چیلي چې څنګه خرڅېږي. افسوس افسوس خفه کېږی ما. موږ هغه خلک اسمبلو ته لېږلي دي، هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي. دا زموږ مشران دي. زه افسوس کې کله پروزم، یو وی هغه غل دی، بل وی دا بل غل دی. نه پوهېږو چې ساس پکې څوک دی. سپریم کورټ وی ته غلې کوزېږه، ابل غل دی کوزېږه. های کورټ وی نه دا نه دی، ابل غل دی. دا زموږ مشران دي. د خلکو له موږ نوټونه ورکوو، دا به زموږ د قوم مشران جوړېږي. نن بولي لګېدلې ده، ایم پی اګان به خرڅېږي. او 8 کروڑ روپو ته پرون ما ته چا وایي چې 8 کروڑ روپو ته ممبر قیمت ورسېد. دا خو ډېر لوی مضبوطه تی دی، دومره قیمت خو د بل چا نشته، دومره پیسو باندې خرڅېږي. د کم قوم ممبر به خرڅېږي؟ دغه قوم به دقې سپېرله دغه خینزیر له اوټ ورکړي چې کم خینزیر تا نه اوټ واغېست او جومات په جومات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل اوټ خرڅوي او ځان خرڅوي. بهر کې دا پکې ځان نه مسله ده. خو خبره مې دې پورې کوله، دا سوال خو به د خدای نه کوو که نه، چې خدایه ممکن خپله یره پیدا کړي چې موږ هر وخت تا نه یریږو، او خدای زموږ د دې وطن بشران هم هغه جوړ کړي چې د هغوی په زړه کې ستا یری، بس چې ستا یری پړه کښېني که نه، او صرف زموږ د خرڅولو دپاره دي. نو خدای داسې مه مقرروي. بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل. د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او امساګانې یې راوړل، په میدان یې وغورځول او دومره ماران ترې جوړ شو، دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یره راله. او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم، ډېر لوی سحر یې جوړ کړ، ډېر لوی سحر. موسی علیه السلام یره چې خدای پاکه دا خو په سوونو نه دي، په زرګونو باران دي، که زما کونټۍ نه جوړي یو دین جوړ کړل او دا خو ډېر الله یې مه یېرېږه ورغورځوه کونټۍ. خو چې موسی علیه السلام کونټۍ څنګه وغورځوله، کونټۍ لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله یې په دا بله غاړه کې کړه. خو چې شلق یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او خوند یې پرې ونه وه، غونډ یې تېر کړل. او کونټۍ والا د موسی علیه السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو، او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران. شي نیسه شي قابو کا. موسی وی نه نه دې پرې، خدای ته وګوره، ستا د غرب باندې قسم چې ستا مشي قابو کا غر کې. اوس منې که نه منې؟ جادوګر پوه شو. مولا پیژني، ناتخوان پیژني، جادوګر پیژني. هغې پوه جادوګر نه دی. ټولو په یو ژبه چغې کړې آمنا برب موسی و هارون، زمونږ د موسی او د هارون په رب ایمان. ټول مسلمانان شو. او فرعون څه وی؟ پرېږدم هم چېته لاس او خپې ده نه پرې کوم، ښې لاس او ګسه خپه، او لښکر یې راوویسته. موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه، څه وکړم؟ وایي داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو، دا والو زره ته لار ښیم ځه. الله ورته لار ښوله، دوی تلل او فرعون ته اطلاع مېلو چې سړي خو د نه وتښتېدل، هغه 6 لکه لښکر د فرعون ورپسې شي.
موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې وی نه دا راته الله ښودلې ده وی دا خو په دریاب ورغلې ده اوس به څه کوو هلته دریاب و دې خوا د فرعون لښکر اوس به کیسه په دې لاره ولې رالې موسی علیه السلام الله ته وی الله څوک فلما تراء الفئتان قال انا لمدركون قال كلا الله را لاندې کړو هغه دې راورسېدل الله وی نه هېڅ هم نشي کولی ورده پې دریاب دی ته ور نږدې شې چې نږدې شوې کونټۍ وله یو سا کونټۍ یې وړه دریاب کې خدای 12 لارې جوړې کړې هوا پکې وچلېده ځمکه موچه شوه او اړه روکه چې لومبۍ لار د پلانکي قوم دویمه د پلانکي درېیمه د پلانکي چې ازدحام جوړ نه شي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي موسی علیه السلام سره د قومه پورې وت او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی هم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راتاو شلېده خو چې رانږدې شو که نه نو بیا پې یاره ټرتار پې ولګېد ټرتار یاره هسې نه چې وردر نه شو چې ته غرق نه شو رسول الله مبارک فرمایي وی جبریل علیه السلام راته وی چې اس پې اخوا دېخوا کول اس په مې وله د قیزې نه ونیولو کړس پې ورکړه رادننه مې کړه او ټول قوم ورپسې په هغه لارو رادننه شو او چې څنګه د دریاب د میانسته شو موسی علیه السلام اوتې بیا وله کونټۍ یوسه چې کونټۍ یوړه دریاب پې وجنګېد 6 لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړل تباه شو رسول الله مبارک فرمایي بخاري کې حدیث دی چې جبریل علیه السلام راته وی چې ای د الله رسوله ارمان کا هغه وخت دې لیدلی وی ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوویسته او د فرعون په دا خوله کې مې منډله په دا خوله کې زما وروڼو د ظالم انجام تاسو ولید 6 لکه بعضې علما لا ډېر یادوي 6 لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق که او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیه السلام لاړ هلته وله من او سلوه راځي ترنجبین راځي سیسی مړزان راځي هغه خوري او د اوریځې سورې پې د پاسه ګرځي او د موسی علیه السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه وبس کي هغه مصر هغه باغونه هغه کورونه هغه کلي هغه سره هغه سپین ټول خدای موسی علیه السلام او بني اسرائیلو له ورکړل او فرعون د هغه قوم خدای هلاک او تباه کړ دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا نه پرېږدي او دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم ای بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ فإن الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت په ورځ باندې تیارې وي تیارې بهر کې دې کې څه بعضې خبرې پاتې شوې که موقع وي انشاءالله آینده جمعه به هم پې وپوټې لږوندې خبرې وکړو خو صرف دومره خبره تاسو په مخ کې ږدم چې د ظلم نه به ځان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم به نه کوو او د خدای نه به دا یو سوال کوه چې الله ممو ظالمان که ممو مظلومان که ظالم شوې بیا تبعی ده که مظلوم شوې نو بیا تبعی ده دا سوال نبی علیه السلام هم غوښتی دی دا به موږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم څیز الله کم پسله پیدا کړی دی هغې کې به استعمالی د هغې نه علاوه که د بل څیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلې کېږي نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرره کړه بیان به وکړو رب العالمین ته مو د ظلم نه وساتي خدای مو ظالمان کې مو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتي او مخلوق زمونږ د شر نه وساتي الله مو د بیمارو نه وساتي خدای که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي